باب سنة العصر کتاب ریاض صالحین 200 نمبر باب دی او دا باب په باره دی کې دی چې د مازیګر د مانځه سنت دا سنت مؤکد نه دی بلکې عام سنت دی عام نوافل دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خودري دي عظیم اجر او ثواب پدې کې دي اول نمبر حدیث عن علي بن ابي طالب رضی الله عنه قال علي بن ابي طالب نے روایت ته چې دا وی کان النبي صلی الله علیه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات و نبی صلی الله علیه وسلم چې د مازیګر د مانځنه به مخ کې 4 رکعات مونږ کوو يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جداواله راوست ما بین د رکعاتونو کې په سلام سره په ملائکه باندې سلام هغه ملائکه چې الله ته نږدې دي ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين او په هغه چا باندې سلام چې هغه تابعداري کړل د مسلمانانو او د مؤمنانو نه دی حدیث کی یو خبره دا ذکر شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازیګر د فرض منمخ کی 4 رکعات سنت دا کړی دي او ټیم د دې دا چې کله د مازیګر وخت داخل شي تر د مازیګر د منځ ودرېدل پورې د دې سنت وخت دغه د چې مازیګر منځ ودرېدو به دا سنت دانه کیږي طریقې دا چې اوله بهتره طریقه دا ده چې په دې طریقه باندې جایز دي چې 2 رکعات وکي سلام وګرځي او به 2 رکعات نور وکي نو د حدیث نم داسې معلومیږي يفصل بينهن بالتسليم على الملائكه المقربين چې نبی صلی الله علیه وسلم بعد د غیر رکعاتونو په منځ کې جداواله راوستو په سلام سره په ملائکه باندې او د شاده مسلمانانو مؤمنانو باندې په سلام سره او دا سم جایز ده چې سره 4 رکعات دا د شان ته وکی په 2 رکعات کې تشهود د تحیات باندې کینی او به دا غینه با سلامونه ګرځي 3 رکعات پاتېږي یعنی 4 رکعات همدا سی وکی نبی علماء د يفصل بينهن بالتسليم دې معنی به دا څه کوي وی مراد د تسلیم نه مراد هغه تسلیم او سلام د تشهود دی السلام علیک ایها النبی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا ته مراد دی وینا هغه سلام ته مراد چې هغه تحلل سلام دی او د سلام د ګرځیدلو دا شرط د سلام دی مقصد دا چې دا 4 رکعات په یو سلام سره هم کیږي په 2 رکعات کې به 2 رکعات کې بکینی التحیات به تشهود بصیر په 3 رکعات او پاتېږي اخیرنی 4 رکعات کې به سلام وګرځي په دې ته هم جایز دي او 2 رکعات چې وکي دا شی هم کیږي او الله تعالی د غاجر درکې دوم نمبر حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر نے روایت ته چې اگر روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دي رحم الله رأى صلى قبل العصر 4 د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عظیم فضیلت ذکر کړی دی نمازګر د 4 رکعات سنتو او عظیم فضیلت دا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې هغه د مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات سنت مسکی یعنی دا ورناشنا فضیلت روایت امام ابو داود او ترمذی را نقل کړل او بالکل صحیح روایت ته حسن روایت ده نو د دې حدیث دا فضیلت مراد شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل رښتینی هغه پیغمبر دی دعای هم قبليږي مسلمان به دا یقین ساتي چې د الله پیغمبر دعا هم قبليږي او خیری هم قبليږي ولته یو عظیمه د رحمت دعا کړې چې الله دې پاک سړي باندې رحم وکړي چې هغه د مازیګر د پرمون نمک 4 رکعات مونږ کوي نو کوشش دا کول پکار چې په دعا کې هر مسلمان ځان شامل کړي کته هر ورځ کې هر ورځ نو ان شاء الله چې هر ورځ دعا کې ته شامل او چې دعا کې تمر راغې رحمت و داسې دعا ده چې د یو جامع دعا ده په دې کې ګناهونه معاف کېدل د درجو چتېدل الله ته
نزدېکت ټول خیرونه دا په دې کې راځي. الله دې پاک سړی باندې دنیا کې رحم وکړي او په آخرت کې دې رحم وکړي چې د مازیګر د مانځنه مخکې 4 رکعات مونږ کین. یعنی ته دا سوچ او فکر ته استعمال کړه چې څومره خسته یو دعا ده او ډیر کم وخت په دې باندې لګيږي. مؤمن مسلمان چې با احساس او د ایمان غم وفري او د اسلام غم وسوي دا بچرتم دا پرې نه دي. اخرنا روایت وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب روایت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. نبی صلی الله علیه وسلم بعد مازیګر د مانځنه مخکې 2 رکعات مونږ کوو. دا روایت ما ابو داود د اسناد صحیح صحیح روایت ته. نو دې روایت دا مراد شو چې مازیګر مانځنه مخکې بعد الله پیغمبر 2 رکعات مونږ کوو. نو که سره 2 رکعات هم کولای شي 2 رکعات هم کولای شي. وخت 2 رکعات او 3 رکعات وکړه وخت نو 2 رکعات وکړي. بل حدیث دغه شانته هغه به مستقبل به عمل وشي. او د 3 رکعات فضیلت هغه ډیر زیات راغله او د الله پیغمبر رحمت دعا معلق او تړل شوی د هغه چا پسې چې هغه 3 رکعات مونږ 3 رکعات مونږ د مازیګر د مانځنه مخکې کوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي سره د قبلېدلو. وصلی الله علی نبینا محمد.